له وزیر محمد اکبر خان تر شیرپور سیمې د نښلونکي سړک چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ له لوري په یاد ښار کې د ګڼې ګوڼې د کمښت په موخه له وزیر محمد اکبر خان تر شیرپور سیمې د نښلونکي سړک چارې پیل شوې دي. کابل ښاروالي د شیرپور د دوم سړک څخه د وزیر اکبر خان 15 سړک ته یو اتصالي سړک جوړوي چې فعلا کار پر سړک باندې روان دی او هغه موانع چې موجود ول هغه له منځه لرې شوی ده. دا سړک کولی شي چې تر ډېره حده د ښارنو د وزیر اکبر خان د شیرپور سیمې ته ترافیک ته کومک وکړي او بې له شکه کابل ښاروالي د کابل په هر ځای کې خپل پلانونه تطبیقوي او غواړي چې خلک لا په وساتیا کې ژوند وکړي. د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره چې د ماسټر پلان له مخې یاده سیمه سړک ته ځانګړې شوې وه، خو له لسیزو راهیسې د ځینو مشکلاتو او ځینو چارواکو لخوا غصب شوې او پرې کورونه جوړ شوي وو. د دوی په خبره چې یاد سړک شاوخوا 400 متره په اوږدوالي او 22.5 مترو په پراخوالي د اوبو د لښتیو او پلو لارو په ګډون د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لوري د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د روان کال تر پایه جوړیږي. دغه پروژه خو په اصل په ماستر پلان کې شامله وه له ډېر پخوانه، خو دا دومره موده چې وخت پرې تېر سو مشکلات ډېر زیات و. زیاتر خلک دلته نه پرېښوده چې دا سړک یعنې دغه د وزیر اکبر خان 15 سړک د شیرپور عمومي سړک سره وصلوي. پخوا دلته د حکومتي زورواکي چې دلته وي عالي رتبه مامورین چې دلته وو نه پرېښودل چې دا سړک خلاص شي. دغه پروژه 400 متره طول او 2.5 متره عرض لري. د کابل ښاروالۍ له لوري یادې پروژې ته 15 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې دي چې د روان کال په وروستیو کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یاد سیمې اوسیدونکي او موټر چلوونکي د کابل ښاروالۍ له یاد اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د سیمې اوسیدونکو ته په تګ راتګ کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي او ورسره به په دغه ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه شي. پلان دولت است. دا د دولت پلان دی چې باید تطبیق شي ځکه دا یو عام المنفیه سړک دی چې جوړ شي. دا د ټولو په خیر ده. موږ یې هرکلی کوو او د یاد سړک په جوړېدو کې ورسره همکاره یو. ولا دا خو موږ ډېر پې خوشحالېږو، عام خلک پې خوشحالېږي چې کانکریټ لرې شي، کوڅې پخې شي، کوڅې خوشې شي، کانکریټ لرې شي، خو بیخي موږ ته لار خوشي کېږي. دا سړک د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک د شیرپور سیمې له دویم سړک سره نښلوي چې د یاد سړک په جوړېدو سره به ترافیکي حجم وویشل شي او ورسره به د سیمې ډېر شمېر چاپیریالي ستونزې هم ورسره حل شي. عبدالله حیدرزی، CMG، کابل.